السلام علیکم ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ وئ. دې ویډیو کې د میمپای بوټ والټ په اړه معلومات ترلاسه کولی شئ. چا چې والټ جوړ کړی دی، کوډونه ترې هېر شوي هغه په اړه، او هغه څنګه ریسک کولی شو والټ، او څوک چې نوی والټ جوړوي هغه په اړه معلومات ترلاسه کولی شي. میمپای 9 اکتوبر باندې لیست کېږي، او دې ویډیو کې مکمل معلومات ترلاسه کولی شي. ما بله ویډیو پرې جوړه کړې کار کولو، هغه ویډیو هم تاسو کتلی شئ. دا زما چینل کې تاسو به راشئ. اوس راځئ ویډیو په طرف چې عملي طریقه در وښودم. ټلګرام ته به راشئ. ټلګرام چې خلاص کړئ، دلته به دا تاسو ته ما چینل ښکاري. تاسو دې چینل ته راشئ، ویډیو ډسکرپشن کې لینک ته پرېږدم. هر نوی اپډیټ زه دغه کې هغه کوم چې کومه. دلته به تاسو میمپای بوټ خلاص کړئ. دلته میمپای بوټ ته خلاص کړم. میمپای بوټ هم چې خلاص کړم، دغه ده. لږ صبر ورته کوو، زموږ شبکه لږ کمزورې ده. دغه د میمپای بوټ خلاص شو. تاسو باید دغه ضرب علامه وي، دا ضرب کوئ، بیا دا ضرب کوئ. دغه ده. اوس نوی اپډیټ بدل شوی دی. مخکې به دغه سامان دلته ښکارېدل، اوس د اپډیټ کې راغی، هر څه بدل شوي دي. او دلته د باینانس دغه د ما کامبو ماسته 1 میلیون باینانس کامبو شروع شوله، او ګانډون شروع شو. 2 او 4 ګنټې پاتې دوی به یو خبر خپروي، یا باینانس کې لیس خبر خپروي، یا به نور ډېر ښه خبرتیا به خپروي. 2 ورځې او 4 ګنټې پاتې پرون دا کې شروع شو. تاسو به دا والټ ته لاړ شئ. دا والټ ما جوړ کړی دی، تاسو ته ښکاري. دا ما کوډونه ما نوم هېر ما صحیح کړه. راځئ نوره طریقه په عکسو کې درته ښیم. دغه ده تاسو ته ښکاري. چا نه چې کوډونه هېر وي هغه ته به دا رقم صفحه ښکاري. دا پاس یې ووایي دلته لوګین هغه 12 کوډونه د هغه نه غواړي. تاسو به دا لاندې باندې کلیک وکړئ، دا ختم سکې ته وکړئ، دا لاندې آپشن باندې کلیک وکړئ، بیا تاسو ته دا رقم صفحه ښکاري. دا رقم صفحه کې به تاسو دلته ته لیکلي دي کنفرم راوارد کنید. تاسو به دا کنفرم ورته ولیکئ، انګلیش کې کنفرم ورته ولیکئ، بیا به دا لاندې آپشن ووهئ. کله چې دا ووهه، بیرته تاسو مخکې والټ څنګه جوړ کړی هغسې 12 کوډونه درکوي، هغه نه باکس وباسئ یا بیا ولیکئ، بیا به هغه رقم والټ بیرته جوړ کړئ، هغه ځان سره وساتئ. دا کنفرم تاسو ته وینئ، دا کنفرم به ولیکئ هغه کې آپشن کې. دلته کنفرم ولیکئ، بیا به دا لاندې آپشن ووهئ، تاسو کېږي والټ جوړېږي. او څوک چې نوی والټ جوړوي هغو ته به دا رقم علامه ښکاري، دا کریټ والټ او لوګین. چا سره 12 کوډونه او لوګین دی وهي، هغه کوډونه دې ورکړي ترتیب سره، بس خلاصېږي. او څوک چې نوی والټ جوړوي دا کریټ والټ باندې چې کلیک وکړي، بیا 12 عدده کوډو ته ښکاري راښکاره کېږي. هغه نه سکرین شاټ سکرین شاټ هم کې حاصل کېږي، او لیکئ هم هغه ولیکئ، کاپي کېږي ویې لیکئ، اتې بیا بل آپشن درکوي، هغلته ته ولیکئ اول نه 12 پوره کوډونه تاسې کاپي کړي دي، هغه کې ته 2-3 آپشن یې ښکاره کړي، 3م 4م او 5م دغه کې دا کوډونه کوم هغه چې ورته انتخاب کړئ، تاسو والټ جوړېږي. دا وه د میمپای په اړه معلوماتي ویډیو شیر کړئ ملګرو سره، چینل سبسکرایب کړئ، او ویډیو ته یو لایک ورکړئ. په مخه مو زیړې ګلونه.